د هیواد په شمال کې د قوشتېپې کانال کاري چارې له ټاکلې نیټې څخه وړاندې بشپړېږي. د دې سترې پروژې چارې په چټکۍ سره روانې دي چې له بشپړېدو سره به د هیواد په 3 شمالي ولایتونو کې د اوبو د کمښت ستونزه حل شي. دغه د اوبو رسونې لوی کانال چې شاوخوا 215 کیلومتره اوږدوالی لري چې بلخ، جوزجان او فاریاب ولایتونه به تر پوښښ لاندې ونیسي. د شمال دریایي حوزې مسؤلان وایي چې په دې کانال کې 120 شرکتونه او 2300 تنه کارکوونکي په کار بوخت دي. د شمال سیندیزې حوزې رئیس په خبره په دې کانال کې په ثانیه کې 650 متره مکعب اوبه تیریږي. دا سیوا ډیر زیات ځکه چې په دې قوشتېپې کانال کې په یوه ثانیه کې 650 متره مکعب اوبه مرور کوي په یوه ثانیه کې. او د دې کانال کف چې دی 15 متره عرض لري. سر د کانال چې دی 152 متره عرض لري. نو دې ته په کتو سره چې موږ په دې کې زیاتې اوبه انتقالوو او زیاتې اوبه انتقالوي ده، نو لهذا دا ډیر زیات مشکلات د خلکو به حل کړي او ډیر زیات زارعینو ته افغانستان ته به زیاته فایده ورکړي. په همدې حال د قوشتېپې کانال پروژې ولایتي مسؤل انجینر فرید عظیم وایي د دې پروژې له بشپړېدو سره به د بزګرانو ستونزې حل او حاصلات به څو برابره لوړ شي. مسؤلین وایي د دې پروژې ټول لګښت 8 میلیارد افغانۍ اټکل شوی ده چې دغه د دولت له بودجې ورکول کیږي. ما بر برنامه‌های بسیار قوی مالی در عقب از این پروژه است که انشالله یکی پی یکی دیگه به مرحله اجرا گذاشته میشه و ما از بابت تامین مالی و وجه مالی از این پروژه کاملا مطمئن هستیم و انشالله به 6 ساله که برای این پروژه تارگت شده، گرچه قبل از وقت است که وعده بدیم اما مطمئن هستم که پیش از موعد تعیین شده پروژه انشالله به پای اکمال میرسه. له بلخوا هم د بلخ والی د یاد کانال له جدي کاري چارو څخه خبر ورکوي. وایي شونې ده چې د قوشتېپې کانال به له ټاکل شوې مودې وړاندې ګټې اخیستنې ته وسپارل شي چې له دې سره به زرګونه جریبه ځمکه خړوب شي. پروژه کانال قوشتېپه شما هم خبر هستین که کارش به خیلی سرعت کارش ادامه داره. از او وقتی مقرره کرده شاید که 5 سال گفته شده بیشتر شاید این کار به اختتام برسه. د قوشتېپې کانال د افغانستان زراعت لپاره حیاتي پروژه بلل کیږي او په بشپړېدو سره به د هیواد شمال ولایتونو کې 580,000 هکتاره ځمکه خړوب او افغانستان به د غلې دانې برخه کې پر ځان بسیا شي. مسؤلین وایي د کانال چارې تر دې مهاله 42 کیلومتره د بلخ دولت آباد ولسوالۍ پورې را رسیدلی دي او ډاډ ښیي چې له ټاکل شوې مودې وړاندې به ګټې اخیستنې ته وسپارل شي. د دې کانال بشپړېدو لپاره 15 کاله موده ټاکل شوې ده. د دغې پروژې چارو پیل سره زرګونه کسانو ته د کار زمینه برابره شوې ده او چارې په چټکۍ روانې دي. روح الله روحاني، شمشاد نیوز، بلخ.